دا څه حالات دي، دا انسانان دا چې تباهۍ ته روان دي، داسې ورځې را روانې دي اسپتالونو کې به بیا د مریضانو ځای نه وي. که موږ توبه ونه باسو اسپتالونو کې به ډاکټران مریضانو ته ونه رسي. موږ ولیدل په دنیا شروع دي، که امت او مسلمانان توبه ونه باسي نو زموږ د مړو حال دا دی چې په دې مرض وفات شي او په دې بیمارۍ کې مړ شي، د هغه دیدن د هغه په بچو حرام او بند، د هغه راوړل کور ته بند، هغه په پلشټکونو کې تاوی او کندې ته غورځېږي. الله رب العالمین ناراضه دی، الله خفه دی. په موږ داسې ورځې را روانې دي که موږ توبه ونه باسو، انفرادي توبه، اجتماعي توبه د خپلو ګناهونو نه، نو موږ وینو په دې مرض وفات او په دې مړي جنازه نشته، څوک پې نه ودرېږي. د دې هغه د مردارې په شان کندې ته غورځېږي. معامله د الله سره ده، خو زموږ د ګناهونو حالات که موږ الله رب العالمین ته توبه ونه ویسته، الله دومره ناراضه دی، الله دومره خفه شوی دی چې د خپل در د جومات دروازې بندې شوې. الله زموږ نه خفه دی، زموږ ګناهونه موږ هر یو کس په منکراتو مبتلا و، زموږ ګناهونه زموږ منکراتو زموږ ناروا کارونه الله رب العالمین موږ ځان ته نه ودروي، د خپل در د جومات دروازې راپسې بندوي. یا الله موږ ته پته ده، موږ ته ځان معلوم دی، نن هم د الله رب العالمین دا بندگان د دې عذاب نه عبرت نالي، دې پورې خندا کوي. نن هم زما مسلمان ورور هغه هماغه ملاوټ کوي، لګیا دی، عذاب شروع دی، دله مقابله سورله، لاک ډاون دی، کرفیو ده، دا لګیا دی. د دې جرم ته وګوره، مسلمانان وړه چینی او غوړي ذخیره کوي چې قحط راولي. د 800 روپو وړه په بای الله ناراضه دی، الله موږ ته کورونه بندوي. نور شاید چې دا جمعه وي موږ ته څه پته لګي، دومره بدتر حالات شروع دي. بله جمعه به یا دې جومات کې کینو یا نه. په الله قسم عربو کې اعلانونه کېدل، امام پاڅېده او ویې ویلې چې دا مې آخري مونځ او د بل مانځه اعلان پته شته یا نه. زما معززو دا جمعه خو پته نه لګي، وبا او عذاب دی، نفسي نفسي ده. الله رب العالمین خفه دی، الله ناراضه دی. امت توبه نه وباسي، امت ظالم د ظلم بازار ګرم کړی دی. توبه چرته ده؟ رشوت خور د رشوت بازار ګرم کړی دی. زه او ته د ځان نه شروع کوو، هغه ګناهونه چې موږ مخکې کول، آیا په دې ورځو کې مو پرېښوستل؟ لا نم دې پرېښې. لاک ډاون هغه مسلمانانو چې په ورځ کې د یو مانځه دپاره 15 منټه موږ دکان جمع ته نه بندو،
الله 15 ورځې په کور کېنولو اخوا نوره پته نه لګي. هغه د جمع دپاره 10 منټه موږ دکان نه بندو، 10 ورځې په کورونو کې ناستو. دا کومه ناسته ده؟ دا هغه ناسته ده چې رزق ختمیږي. دا په کور هغه ناسته ده چې سرمایه او پیسه ختمیږي. دا هغه ناسته ده. زما معززو، من کوم طرف ته روان شو زه نه پوهېږم چې زه څه ویم. موږ ته بار بار اطلاع، بار بار مه کوئ مونځ. ماله چل نه راځي څه ویمه، ماله خبرې هېرې شولې. را روانو ورځو کې په موږ مونځونه بند شو. دا زموږ عملونه و، په الله قسم چې دا زموږ ګناهونه و. موږ خپل الله دومره خفه که چې الله موږ پسې خپل در بندوي. الله موږ پسې دروازه را پورې کړه. یا الله ته موږ باندې رحم وکړه. موږ به چېرته ځو؟ یا الله د دعا ځای چېرته ده؟ حرم بند ده، مسجد نبوي بند ده. الله یا الله زمونږ ته اسرای. الله مونږ ته راغلی یو. خلک وایي مونږ کومه ګناه کړې وه چې مونږ الله راونیولو. یا الله مونږ کومه ګناه وه چې مونږ نه وه کړې. موږ داسې نه وایو چې موږ څه کړي وو. موږ کومه ګناه وه چې موږ نه وه کړې. موږ کومه خطا وه چې موږ نه وه کړې. موږ د الله کومه نافرماني وه چې موږ نه وه کړې. الله رب العالمین د بني اسرائیلو زمانه کې یو عابدو ګناهونه کول. ځان سره به ویلې زه ګناه کوم، الله ما ته ولې څه نه وایي. زموږ دا حالت، زه ګناه کوم، الله رب العالمین نبی ته وحی را لیږي چې درته ووایه اے ګناهګاره تعالی ما عظیم او لویه سزا درکړې ده. ته ما د خپل راز او نیاز نه نه یې محرومه کړی. موږ له الله سزا نه سزاګانې راکړې. وبا سزا وه، ګراني سزا وه، مهنګایي سزا وه، وړه وړه کېدل سزا وه. د دې هر څه سره کېدله ولې سپوره به م خوړلی وی. خیر دی چیني به م نه خوړه، پیکه به م خوړله.
2 ورځې 3 ورځې ناره هم تېرولی شو چې ستا کور له نه راځو موږ به چېرته ځو بل در او دربار به چېرته یي موږ به د الله اکبر اواز بیا چېرته اورو الله تا د رحم دروازې په موږ بندې کړې الله تا موږ د ځان نه وشلولو الله تا موږ د ځان نه جدا کړو خو ته هغه ذات چې ته رحمان او رحیم یې موږ نه پوهېدلو موږ رحمان او رحیم نه پېژانده یا الله ته قهار شولې یا الله ته عزیز او جبار شوې خو یا الله موږ خو هغه ماشومان یو چې مور سره جنګ وکړي او مور وجړی او مور ته بد او د مور دروازه په کاڼو ولي ټوله ورځ بهر تېر ماښام چې راشي په دروازه کې ناستې مورې ورته بیا هم دروازه کولاوه کړي او خپلې غېږې ته راوړاندې کړي او ښکلې کړي یا الله موږ هغه یو ته موږ ځان ته نږدې که الله موږ نه ګناهونه شوي دي ته موږ معاف که یا الله موږ ته سوال کوو د زړه نه یا الله موږ هر یو منکراتو کې اخته یو یا الله موږ معاف که یو حدیث قدسی حدیث زه خو وخت پوره کوم اسیم آخري مونځ دی وایي ته بس که دا یو مونځ دی دا به وکړو او باقي به خپل الله ته متوجه کېږو الله اکبر ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه داسې ورځ نشته دا خو نن د جومات دروازه بندېږي نن موږ الله خپل کور ته بندوي او تاسو په دې باندې پوهېږو د لوی نه لوی ګناهګار چې موږ سره ډېر بد کړي دي او ډېر ظلمونه هم موږ سره کړي چې زموږ په در راغلی دی موږ نه دی شړلی موږ د پلار د سر قاتل هم حجره کې پرېږدو خو زموږ الله دومره خفه شه چې موږ خپل درد ته نه پرېږدي دا خبره د سوچ او د فکر ده دې باندې زه سوچ کوم ته سوچ کوه هغه موږ چې جمع نه کولې هغه موږ چې بچي جمع له نه لېږل د دکان او د نوکرۍ او د کاروبار د وجې نه مو منځونه نه کول نن جاړه که نه الله درپسې خپل در بندوي په خوښه باندې تا دکان نه بندو تا 10 منټه نه ورکول الله وایي مه راځه زما کور ته زه تا نه پرېږدم ته به چېرته ځې ته به بیا هم راځې دې در ته به پرېوځي هره ورځ سمندر وایي سمندر دریابونه یا الله اجازت راکه ان یغرق ابن آدم د انسانان تبا کومه دا څه حال دی دې وبا ته وګوره د کرونا وایرس ته وګوره انسانان وجني انسانان تبا کوي په کوڅه کې چې یو مریض پیدا شي ټوله محله بنده شي خو بیا هم همدا نن سبا او پرون دې ولیدله ووینه زما او ستا خویندې په بازارونو کې ښکاره مخونه بربنډې روانې دي
جماعت بند جماعت بندیږي خو بې حیایي نه بندوي. شپه ورځ دا چینلې دا ټیویان فحشا اوس هم پیلاوئ، اوس هم پې فلمونه او ډرامې شروع دي. امت د جړا د توبې لاره پرېغوسته. د شپې په 10 بجې او 11 بجې د جماعتونو او د کورونو د سرونو نه اذان. شیطان خپلو بچو ته ویل څه مو کول، فلانکې م ګمراه که فلانکې ګمراه، و هیڅ خبره نه ده، توبه به وباسي. یو انسان ګناهونه وکړل او توبه وایسته، شیطان خاورې په سر باندې بادای چې تباه شم، خواري ضایع شو، محنت ضایع شو. شیطان بچو ته ویل داسې ګناه به ایجاد کو چې دوی ته به ګناه نه ښکاري، وي به ناروا او غلط، او دوی به د ثواب په نیت کوي، توبه به ترې نه وباسي. تر مرګه پورې به پکې مبتلا وي، بدعات یې شروع کړل. د ګناه د جرم او د عذاب د معاف کېدلو علاج توبه او جړا وه. خو هغه چا چې د شپې په 10 بجې د کورونو د چتونو او بلیو نه اذانونه کول، سحر جمعو کې نه وو، ماسخوتن یې نه و کړی، دا په دې امت کې یو بدعت ایجاد شي. وبا طاعون عمواس زرګونه صحابه شهیدان کړل، خو هغوی بې ټیمه د مانځه نه علاوه د مانځه د وخت نه علاوه اذانونه نه کول. طاعون جارف، طاعون الفتيات، دا وباګانې رالي، خو هغوی د کورونو د چتونو او بلیو نه اذانونه نه دي کړي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله په نقش قدم روان شي. نبی طریقه دی خلکو پرې خوسته، مولا او پیر او مفتی هغه ورته وایي اذانونه کوئ، څوک ورته خوبونه بیانوي چې فلانکي له په خوب کې نبی علیه السلام راغی او 3 ځله دا او 3 ځله دا وایه. رسول الله علیه السلام فرمای شیطان لا يتمثل بي، زما په شکل نشي راتللی. مطلب د حدیث دا ده چې کوم صورت رسول الله علیه السلام ده، شیطان د نبی علیہ السلام دقه شکل نشي جوړولی چې تاله خوب کې راشي، خو د بل انسان په شکل به راځي او درته وایي به چې زه نبی علیہ السلام یم، دا کولی شي. د رسول الله علیه السلام په شکل کې به راشي، تکه سپینه ږیره به دا شیطان دی. ولې؟ د رسول الله علیه السلام په ږیره کې 22 ویښته سپینو. کله بدل په بل شکل کې راځي، امت بدعاتو ته لاړ، د قرآن شریفونو نه ویښته راوباسي، څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي، د وظیفو او د خوبونو بازار یې ګرم کړي. هر ورځ سمندر وایي یا الله ما ور پرېږده چې ورشم پې، هلاک یې کو. الله ورته وایي دعو عبدي، پرېږدئ زما دا بنده، تاسو پیدا کړی دی که ما پیدا کړی دی. ماله به راځي ان تقرب مني شبرا، اے سمندره ولی ته د انسانان تبا کې، الله نافرمانه دی، الله مجرم دی،
ګناهګار دی. الله ورته فرمایي که دی ما ته یو لیش رانږدې شه، یو لیش تقربت منه ذراعا، زه به ده ته د یو ګز په اندازه ده ته ورنږدې شم. وان تقرب مني باعا، که دی ما ته یو ګز رانږدې شه زه به 2 ګزه ورنږدې شم. او که دی ما ته جومات ته پیاده را رواني، الله فرمایي اتیته هروله، زه په منډه ورځم. وان استغفرني غفرت له، که دی ما نه بخښنه غواړي زه یې بخم. وان استقالني، او که دی وایي چې یا الله زه خپېمانه شم، الله فرمایي ستا خپېمانتیا ما ته قبوله ده. وان تاب الی تبت علیه، که دی توبه وباسي تبت علیه، زه توبه قبلوم. من اعظم مني جودا وکرما، الله فرمایي زما عمره سخا د چا ده، زما عمره کرم او ورکړه د چا سره ده. عبیدی یبیتون یبارزوننی بالعزائم، زما بندگان شپه ورځ غټ غټ ګناهونه کوي. الله فرمایي زه دا بندگان د دې ګناهونو سره چې توبه وباسي زه به معاف کم. دوی دې ما ته وجاړي زه به وبخم. دوی دې لا حول ولا قوة الا بالله وایي، زه به ورته اوسپنې نرمې کم. دوی دې استغفار شروع کړي، زه به د اسمان نه را روان مصیبت دې بیا اوچت کم. رسول الله علیه الصلاة والسلام یو صحابي راځي ماعز، وای ای د الله رسوله ما نه زنا شوې ده، ما معاف که. رسول الله علیه السلام فرمایي دی خو لیونی نه دی. صحابه وای ناروغ جوړ دی، شراب خو یې نه دي څښلي. نه، ما نه زنا شوې ده، ما به الله اور ته بوځي. زه د الله د اور او د عذاب د برداشت نه یم. ما معاف که په دنیا کې، پاک مې که. رسول الله علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي دی بوځئ او په هغه کنده کې رجم کوي، اسلامي سزا ورکوي. کله چې هغه وفات شي رسول الله علیه السلام په جنازه کوي. د مرګ نه پس صحابه کرام 2 ډلې وو. چا به ویل ماعز په زنا کې لاړه، ماعز ګناهګار لاړه، او چا به ویل لا توبه ویستلې ده. رسول الله علیه السلام راووت، صحابه کرامو ته فرمایي استغفروا لماعز، ماعز د پاره د الله نه بخښنه وغواړئ. ای د الله رسوله ماعز الله وبخه. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي لقد تاب توبة، ماعز خو داسې لویه توبه وویسته که د ده دا توبه په مدینه منوره په ټولو خلکو تقسیم شي، الله به ټول معاف کړي او بې بخي. زمونږ خو هغه الله رب العالمین دی توبې قبلوي. الله رب العالمین بار بار آواز کوي یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض، کما ته دا ډکه ځمکه ته د ګناهونو نه راوړې زه به تا معاف کم، زه به تا وبخم. الله رب العالمین صرف او صرف دا یو دوايي او یو علاج موږ ته را لېږلی دی چې توبه وباسو.
بس د الله کور دی او د الله رب العالمین په در کې ناست یو او دا به هم زمونږ خوش قسمتي و چې د جمعې مونځ ته رالو بله جمعه خو نه کوو بل اعلانه پورې پته نه لګي چې جمعه به صحیح ځکه دوی بار بار وایي بند کړي جوماتونه بار بار ما پسې جواب را لېږي چې مونځ ودروه بس دی څه وکړو الله رب العالمین بس موږ له نورې خبرې نه راځي موږ ته سوال کوو په دې ځای باندې هر یو مسلمان په صدق په اخلاص الله ته متوجه شي په داسې اخلاص او په داسې د زړه د درد نه چې موږ وضو او الله فیصله بدله کړي چې جوماتونه کولاو شي زموږ د ولږې سره ګزاره کېدله موږ د وبا سره هم ګزاره وکړه موږ د هغه بمونو او دماکو سره هم ګزاره کېدله خو زموږ د دې حال سره چې جومات بند شي د دې حالت سره چې بیا به نه راځو والله که دې حالت سره ګزاره وشي یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام يا حي يا ذا الجلال والإكرام يا خالق السماوات والأرض يا إله العالمين يا رب العالمين يا ودود يا مجيب يا قريب يا سميع يا بصير يا الله يا الله يا رب العالمين إلهنا يا الله بس نور سنغواړو يا الله يا الله دا غواړو چې موږ د خپل در نه مه بندوه يا الله ته موږ معاف کا یا الله زمون گناهونه پټ او ښکاره معاف کړه یا الله د خپل در دروازې را پسې مه بندوه الله جوماتونه خو د خیر ځایونه وي الله د رحم ځایونه وي یا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله دا وبا لري يا الله ولا يا الله ټول مسلمانانو ته خیر راکا یا الله چې څومره بیماران دي یا الله ټول ته شفا ورکا یا الله زمونږ د ملک او د اسلامي ملکونو نه یا الله دا وبا لري کا یا الله ته په خپل فضل او کرم اوچته کې یا الله موږ ستا په کور کې ناست یو یا الله زمونږ تقدیر زمونږ بدنونه زمونږ احوال تا سره دي یا الله موږ ویلی نشو یا الله موږ څومره ګناهګار یو موږ دومره ګناهګار یو یا الله موږ په خپلو ګناهونو ویلو به ستړي شو یا الله ستا د رحم دروازې کلاوي دي یا الله موږ معاف کا
یا الله چې د دې ځای نه رخصتېږو یا الله دا حاضره مجمع د نارینه او زنانه یا الله د اورېدونکو ټولو معاف کا یا الله داسې معاف کا یا الله لکه نن چې موږ پیدا شو یا الله ته موږ معاف کا یا الله زموږ توبه قبوله کا اللهم تبنا إليك ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا الله آوازك يقبل الله يا الله يا الله منك مباندا ودخبل درنا يا رحمن الدنيا والآخرة يا الله تمنك مافكا يا الله منك مباندا ودخبل درنا يا الله تو جماعت دروازے را پس مباندا يا الله تو جماعت دروازے را پس مباندا يا الله يا الله در رحم فیصله راولېږه یا الله عافیت راولېږه یا الله دا وبا په خپل فضل و کرم اوچته کړي یا الله په خپل فضل و کرم یې لرې کړي یا الله ته موږ معاف کا یا الله موږ خطاکار یو یا الله موږ پټ او ښکاره ګناهګار یو یا الله ته موږ معاف کا یا الله ته موږ معاف کا یا الله موږ له د غوښتلو چل نه راځي یا الله بس موږ معاف کا الله د رحم فیصلې راولېږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين